الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات، خدای دې وکړي روغ جوړ اوسئ. راځو نن موږ او تاسو مایکروسافټ ورډ پروګرام کې زده کوو چې یو مکتوب څنګه جوړیږي، یعنې احکام والا مکتوب. لکه ځینې ادارو کې به تاسو لیدلي پیشنهاد لیکي بیا احکام پرې ورکوي. دا مکتوب موږ او تاسو څنګه جوړو؟ نو هر مکتوب هر څه چې تاسو جوړوئ اول د هغه د ورقې سیټینګ کوئ. لیاوټ ته راځئ، ورقه ورته 4 ورقه انتخابوئ. ځکه موږ پرنټر کې 4 ورقه لرو. اوس دلته ما سره یو ډیزاین دی، زه یې جوړوم د افغانستان اسلامي امارت او د وزارت معارف دپاره. دلته لوګوګانې هم شته دی. نو اول به موږ او تاسو څه وکړو؟ زه به څه وکړم، اول چې تاسو ته زه مشوره دا در کوم چې هر وخت تاسو پاس په ورقه کې یعنې یو مکتوب چې شی تاسو سره د پاسه پې لیکل کوئ پاس سر کې، نو تاسو کوشش کوئ انزرټ ټپ کې راځئ، ټکس باکس اخلئ، شیپس کې ټکس باکس اخلئ. لکه اوس دلته ما یو ټکس باکس واخیستو، داسې مې رسم کو، صحیح ده. دلته دا د یو موضوع دپاره، یعنې دلته درې عنوان غواړم ولیکم. مثال په پښتو د افغانستان اسلامي امارات، صحیح ده. دا لیکل منځ ته کوئ، هوم ته راشئ، دلته یې سینټر لیکلي منځ ته یې کوئ، بیا انټر ووهئ. بیا دلته ولیکئ مثال د پوهنې وزارت، صحیح شو. او لاندې ورته لیکم مثال په توره 12 قوس به شروع کړئ، شفټ او 0 ووهئ، ولیکئ 12 او شفټ 9 قوس بند، یعنې شفټ 0 چې تاسو ووهئ دغه قوس ورسره شروع کېږي. بیا 12 ولیکئ، بیا شفټ 0 ونیسئ، قوس بند ولیکئ 12مه ناحیه، صحیح ده. بیا دې خوا درې عنوانې دی، نو تاسو د همدې نه کاپي واخلئ، دا شیپ ټکس باکس انتخاب کړئ، یا د همدې ټکس باکس اول داسې لیکلو سټایل ورته ښه انتخاب کړئ چې ښه معلوم شي. څومره چې تاسو سره لیکل ډیزاین ښه وي، لږ سایز هم ورته غټ کړئ چې صحیح د 12 ډېر هغه دی بولډ کوئ. یا دا عنوان مثال زما غټ پکار دی، همدا صرف انتخابومه. د مثال په طور دلته مې 14 سایز ورکړو، دلته به 14 ورکړو، دغسې ډیزاین ورته ورکوئ. بیا دا انتخاب کړم دغه شیپ، د دې کاپي واخلئ، کاپي مو واخیستله، بیا یې پیسټ کړئ. ګوره د همدې دپاره د همدې د پاسه پیسټ شو، لږ دې خوا ته راوله. اوس دلته په دري لیکل شوی دی، مثال زه لیکم ورته امارت اسلامي افغانستان، او دلته زه لیکم وزارت معارف، او ما خبره ناحیې 12 یو شی راځي. تاسو به څه وکئ، دا رسم که، صحیح ده. دلته اوس زما څه پکار دي، دغه خطونه 4 خواته ګورئ، دا زه غواړم ایسته کړم. دا شیپ به انتخاب کړئ، دلته وګورئ فارمټ ته راشئ، او دلته وګورئ شیپ آوټلاین، او دلته والئ نو آوټلاین، او بیا دا شیپ هم انتخاب کړئ فارمټ. دلته وګورئ شیپ چې انتخاب وي دا فارمټ به راځي، که شیپ انتخاب نه وي نه به راځي. شیپ انتخاب کړئ فارمټ، او شیپ آوټلاین ته راشئ نو، صحیح شو. دا بیا لږ داسې سره نږدې هم کړئ چې دلته اوس زه غواړم لوګوګانې راولم. اوس دلته به لوګو څنګه راولو؟ تاسو ته ما ویلي چې لوګو به همیشه په شیپ کې راولئ. نو انزرټ ته به تاسو راشئ، دلته یو شیپ واخلئ. مثال شیپ د لوګو دپاره دا چارکونجه ښه دی، ریکټنګولر. یو شیپ دلته انتخاب کړه، داسې سایز چې هر څومره ستا غواړي دغه نقطونه به یې غټېږي. شیپ په انتخاب کې مثال ته زه دولت لوګو راولم، شیپ انتخاب که فارمټ ته راشه، شیپ فل پکچر باندې کلیک کړه، او راشه دلته ورک آفلاین، او عکس چې چیرته دی لوګو، زه ورته یم په ډاکومنټ کې دی. مثال زما لوګو کومه یو ده، دا ده، انتخاب که او په څه کلیک کړه، انزرټ. لوګو راغله که نه، دا د لوګو سایز که غټی، دا د شیپ غټ که، لوګو خپله غټېږي. اوس د دې لوګو 4 خواوې دا ختم ایسته کولو طریقه درته زه ښیم. خو همدغه شیپ په کیبورډ نه کنټرول بټن به زور ونیسئ، او د ماوس نه چپ بټن زور ونیسئ، داسې یې کش کړئ. دا د کاپي اسانه طریقه دی. څنګه ګورئ، دا شیپ به انتخاب کړئ د کوم نه چې کاپي وباسئ، په هغه به انتخاب، بیا به د کیبورډ نه په کنټرول ګوته کېدئ، بیا چپ بټن زور ونیسئ ماوس کې، او داسې یې کش کړئ، ګوته به د بټن نه نه ایسته کوئ. چې کله مو ورته موقعیت صحیح کړو، بس بیا د ګوتې مثال ګوتې د بټن نه ایسته کړئ. اوس دلته زما بله لوګو پکار ده د معارفو، نو همدا شیپ انتخاب که. ګورئ
فارمیټ ته راشئ. اوس دلته دا دوه ولې شو ځکه دا یو د یو شیپ دی یو د بل. نو تاسو فارمیټ ته شیپ به انتخاب کړئ. فارمیټ ته راشئ شیپ فل پکچر ورک آفلاین باندې وکلیک کړئ. عکس دې چیرته دی بله لوګو لوګو به هم راوالي. اوس د دې سایز لږ غټی جوړه داسې منظم کړئ. خپله بیا ستاسو خپل ترتیب دی خو غټول اندازه کول به انشاءالله پوهیږئ. د دې څلور خواوې دا خط زه ایسته کول غواړم. دا به څه وکړئ دا شیپ به انتخاب کړئ. فارمیټ ته راشئ شیپ آوټلاین نو آوټلاین دا انتخاب کړئ. دا شیپ همداسې فارمیټ ته راشئ شیپ آوټلاین نو آوټلاین دا هم ختم شو. لوګو لګې داسې منظم کړئ. یعنې دا همیشه د یو مکتوب پاس سر جوړول ډېر مشکل وي. صحیح ده. نو دلته زه لیکم مثال ځینې نورې خبرې که چیرته وي لکه دلته اوس داسې موضوع بله وي نو تاسو همیشه ټکس باکس اخلئ. دلته لکه څه خبره کول غواړئ یعنې دلته ټکس باکس والی دکې ولیکئ. لکه دلته چې هر څه موضوع ستاسو خپله وي هغه دلته ورته څه کوئ انتخابوئ یا دلته یې ورته لیکئ. چې کله موضوع ولیکه لکه مثال زه لیکمه مکتوب نمبر مثال مکتوب شمیره ما ولیکو مثال 1 2 3 4 5 اوس د دې نه به هم دا آوټلاین ایسته کړئ که نه انتخاب کړه شیپ آوټلاین نو آوټلاین یې داسې ختمولی شي. دا یو مثال تاسو ته درکړو. اوس دې لاندې زما احکام دپاره ځای پکار دی. یعنې یو خوا پیشنهاد لیکل کېږي یو خوا ته څه لیکل کېږي یو خوا ته احکام. نو تاسو به دلته لاندې کلیک کړئ. صحیح شو. انزرټ ته به راشئ ټیبل دوه کالمې به داسې واخلئ. دوه کالمې واخیستلې بس انټر بټن ووهئ داسې غټ کړئ. څومره چې خپلې ورقې ته وګورئ که لاندې د ورقې څه نه وي نور لیکل نه وي همداسې غټ کړه. صحیح شو. داسې غټ دې کړو. بیا دلته یو خط داسې کش کړه. یعنې دلته زه غواړم ولیکم دې اړخ ته پیشنهاد دې خوا احکام. نو زه به راشم انزرټ ته یا اسانه طریقې درته وښیم. دا انتخاب کړئ ډیلیټ کړئ. صحیح شو. داسې سویچر ډیلیټ کړئ چې په اسانه پوه کړم. تاسو دلته راشئ انزرټ ډیلیټ ټیبل ته دوه کالم مو واخیسته کیبورډ نه ټپ بټن ووهئ. دغه ټپ بټن ده ګورئ زه تاسو ته وښیم چې مشکل هم حل شي. دا ټپ بټن ده دغه. اوس دا یو دوه کالمې دي یو رو ده ټپ بټن ووهه یو به بل هم زیاته شي. بس بیا ټپ بټن ووهه بیا انټر ووهه کیبورډ نه دا رو داسې غټه کړه. صحیح شو. څومره چې ته غواړې لږ یې که دې خوا ته مثال برابره دې خوا هم برابره کړه دې خوا هم برابره دې خوا هم برابرولی شي. صحیح ده. اوس تاسو وګورئ دلته لیکل شوي پیشنهاد دغلته لیکي پیشنهاد. صحیح شو. نو پیشنهاد خو تاسو به څه وکړئ ولیکئ پیشنهاد او دا پیشنهاد دې هغه وسط کې منځ کې کیبورډ نه کنټرول ای بټن ووهئ چې منځ ته راشي. دلته ولیکئ احکام کنټرول ای ووهئ. نور اندازه ستاسو پورې ده که دا انتخاب کړئ اندازه یې زیاتوئ څنګه به انتخابوئ. دلته کلیک کړئ یو ځای کې چپ بټن ضرور سي کش کړئ. دلته تاسو خپله اندازه زیاتولی شئ. اوس که زیاتره ځایونو کې چې دا د توري که نه او لیکلي سپینې دا داسې انتخاب کړئ داسې چپ بټن سي انتخاب او تاسو راشئ دلته هوم کې وګورئ. هوم کې دغه علامه پیدا کړئ شیډینګ دې ته تور رنګ والی داسې توره ځینې به هم لیدلي چې داسې ډیزاین کې وي. او دلته اوس پیشنهاد کې تاسو غواړئ چې خپل موضوع لیکئ. نو ګورئ کرسر چپ خواته دی کنټرول آر ووهه راسته خواته او لږ انټر ووهه چې لږ دې خط نه لاندې شي. ورته ولیکه مثال د پوهنې وزارت محترم وزیر صاحب ته داسې موضوع دې ولیکه انټر ووهه. صحیح شو. سلام چې داسې سپیس بټن ووهه لږ مخکې راوله ده اکثره مکتوبونو کې هم لیدلي داسې مخکې انټر ووهه چې لږه فاصله زیاته شي. السلام علیکم الف سین یا دلته لیکل شوي دي الف لام سین. صحیح شو. دا لام او بیا سین دا سین زیاتره داسې غټ کړی وي لکه خوله یې ورکړې وي. شفټ او منفي ونیسئ پښتو ټایپینګ کې دا داسې کېږي شفټ او منفي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. که دلته وبرکاتو ورسره نه لیکئ
او دلته غواړي چې راشي دا برکاتو دغلته که کلیک کړئ چې سپیس بار ووهئ دا لیکل چې پې پاکېږي شاته راولئ خپله جګېږي صحیح ده بیا دلته ولیکئ لکه اوس ګورئ مکمل یو خط کې په دې ښه راځي صحیح شو داسې ښایسته ډبل کړئ بولډ لیکئ بولډ خو به تاسو پوهېږئ دا بولډ شو داسې انټر ووهه بیا انټر ووهه خپله موضوع ولیکه مثال دلته زه لیکمه موضوع الله دلته زه لیکمه الله تعالی مو په دیني او دنیاوي چارو کې نصرت وکړه په نقطه بیا لیکل شوی بعد انټر وهئ شفټ او ال سره دوه بټن داسې نقطه او خپله موضوع لیکئ هر څومره موضوع چې وي مثال ګورئ زه لیکمه ښاغلی احمد د نصرت زوی غواړي د احمدشاه بابا لیسې څخه ځان تبدیل کړي وزیر اکبر خان لیسې ته صحیح شو نو لیکئ انټرول له تاسو مقام څخه هیله ده هیله کوو چې نوموړی کس ته د تبدیلۍ امر ورکړي بس لاندې لیکل شوي دي مثال انټر ووهئ او په درنه خلک منځ کې لیکي کنټرول انټر په درناوي صحیح شو د وزارت معارف وزیر صاحب مثال لیکو کاری صاحب یو نوم به ولیکو اکبر خان داسې یو مثال مې درکو بس دا هر څه خپل مکمل شول ستاسو جدول جوړ شو احکام به بیا دې خوا ورکوئ که لاندې نور څه لیکل وي بیا تاسو زما ورته ویل چې ټکس باکس استعمالوئ ګوره دا زموږ ډیزاین جوړ شو دلته که څه نور لیکل وي ټکس باکس اخلئ تاسو دا ټکس باکس ګوره ډېر مهم شی دی هر ځای کې ټکس باکس استعمالوئ څه کوئ اوس که تاسو پرنټ کوئ یا فایل ته راشئ پرنټ کې وګورئ ډېر منظم به جوړ شوی وي لوګو غټې وړې وي دا تاسو خپل لاس کې دی داسې غټ که څه مشکل نشته دی لوګو اکثره موږ نټ نه راغستې اکثر لوګوګانې وړې غټې وي او مارې د ریاستونو کې صحیح لوګوګانې تاسو داسې پرنټ کولی هم شئ وګورئ صحیح ده نو دا ګوره د یو احکام د مکتوب ډیزاین تاسو ته موږ وښودلو دې ته عملي کار همدا زموږ ستاسو عملي شیان دي ډېر په اداراتو کې استعمالیږي نو نور هم په لوی بخون کې خدای سپارم ښه وخت او خدای پامان